سلامونه احترامات نیکې لوی پیرزوینې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدی احمدي. ملګري په کمنټ کې پوښتنه کړې وه رحمت الله احمدزي په نامه باندې پوښتنه یې کړې وه زموږ چې کله سمرسیبل جټکه مو زیاته وي د پی بي 400 بیا در 110 پورې، مثلا په پی بي 4 کې د سمرسیبل سیسټم چې دی هغه د 80 درېږي تر 110 پورې. نو دوی وي دغه جټکه چې دغه نه کنټرولېږي، دا باید موږ څنګه کنټرول کړو؟ نو وروره که چیرې سمرسیبل دې 220 وي نو بیا به په 220 په سیسټم کې کار ورته کوي. که 380 یي بیا به د 380 په سیسټم کې کار ورته کوي. مثلا اوس سمرسیبل چې دی هغه ته پی بي 4 پروګرام چې دی پر 110 ورته درولی دی، دی جټکه وایي. موږ ته یې به راسو پی ار جي بټن به و رابسو پی ای به راولو. دلته موږ د سمرسیبل سیسټم کوو، ډیټا انټر باندې وو. اوس ډیټا انټر چې ورباندې وول بیا بیا ورباندې وو، ځکه دلته دی کوډ غواړي. د شفټ بټن به وو، دا د سر 0 چې حرکت پیدا کوي دا به 4 کو. بیا به د شفټ بټن وو، شفټ بټن چې مو وول بیا بیا وو، ځکه د انویټ خپل کوډ چې دی هغه 4.2 راځي. نو دلته اوس د 4 دا به وکړو 4.2 دا چې مو یو کړي دا به خلاص کړو، رابسو پی ای 0.1 دا به راسو 4 ته. مثلا دا به ډیټا انټر ورباندې وو. اوس دلته موږ پر 240 ولټ درولې ده. ته کولی سې چې دا ولټ پورته هم کړې ښکته هم کړې. مثلا سمرسیبل دې 220 دی، پر 230 او 25 ورته ودرو، بیا مولې چالان کړه چې دی جټکه لري که نه لري. که درلوده بیا پر 230 ورته ودرو. که چیرې 380 یي بیا دا ولټ چې دی هغه په شفټ بټن باندې ته به لا کولی سې 380 یې که 380 سر لوړ که 390 یې که 400 یې که 410 یې که 410 یې که چا در 10 تر 40 پورې سمرسیبل چې دی هغه ولټ کنټرولولی سي. نو ته ستا مشکل دلته په دا ځای کې هم ختم کولی سې، او که چیرې په دا ځای کې نه سي ختم بیا به راسې پی بي له پی بي به ډیټا انټر باندې وایي رابسې 14 چې دی ډیټا انټر باندې وو. دلته چې دا کوم 0 دی دا به 1 کړي، چې دا دې 1 کړي بس دا مشکل به انشاءالله ختم سي که خیر نو. دا اوس د رحمت الله احمدزي ورور چې کوم څه پوښتنه کړې وه دا د هغه پوښتنې په مقابل کې مو دغه